قاچاق د منځني ختیځ د خلکو یوه کیسه. د ګمرک مامور چې په پروړه بار خره او د خره څښتن ته وکتل، شک ور پیدا شو چې په دې بار کې به خامخا څه شی قاچاق تیریږي. سیخ یې راواخیست چې د بار منځ ور معلوم شي، خو پروړه ډیره تخته وه، سیخ پکې په مخ نه ته. د ګمرک مامور ورته بې حوصلې شو، اجازه یې ورکړه چې له سرحده واوړي. د ګمرک مامور به همیشه دغه سړی لیده چې خر یې په پروړه دروند بار کړی له سرحده اوړي. مامور د بار د څښتن ورخطا نظرونه یقیني کړي وو چې څه شی خو قاچاقوي، خو چې هر څو یې پروړه واړوله راواړوله، څه په ګوتو ورنغلل. پوره 10 کاله تیر شول. د بار د څښتن همدا تګ راتګ لا روان و چې مامور تقاعد وکړ. له تقاعده وروسته یې یوه ورځ چیرته په بازار کې بارواله ولید. ورته ویې ویل: اوس خو حقیقت راته ووایه، تا به څه قاچاقول؟ قاچاقبر ورته وویل: خره